څنګه کولی شو چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو؟ سلامونه قدرمنو لیدونکو، په دې هیله او امید چې تاسو به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاستئ. په نن ویډیو کې به ستاسو لپاره همدغه طریقه در وښیو چې څنګه کولی شئ د بل چا موبایل ته لاسرسی پیدا کړئ او د هغوی زنګونه په خپل موبایل کې تعقیب کړئ او همدارنګه واورئ. یوه یادونه کوو، هغه دا چې هیڅکله هم له دې طریقې څخه غلطه استفاده مه کوئ، بلکې په ښه ډول ورڅخه استفاده وکړئ. مثلا ستاسو د کور ماشومان دي، د هغوی پر ټلیفون باندې کولی شئ تاسو نظر وساتئ، یا د فامیل د نورو غړو پر موبایلونو باندې هم کولی شئ تاسو خپل نظر وساتئ او هغه کنټرول کړای شئ. د دغه ټریک د فالولو څخه مخکې یوه ضروري خبره دا ده، کله هم چې تاسو غواړئ د یو چا د موبایل زنګونه ستاسو موبایل ته راشي، تاسو باید د هغه موبایل ته لاسرسی ولرئ. یعنې دغه کوم کوډونه چې تاسو ته په دې ویډیو کې درښایو، هغه باید تاسو د همغه چا په موبایل کې ور ډایل کړئ. بعد له هغې کله هم چې دې ته زنګ راځي، هغه به ستاسو موبایل ته راځي. نو راځئ چې دا طریقه تاسو ته په همدغې ویډیو کې در وښایم. د دغه ټریک د فعالولو لپاره راځو سکرین ته. نو دلته به تاسو دغه آپشن پیدا کړئ، دغه د فون یا ډایل فیټ. دا آپشن مو چې کله هم راخلاص کړ، په دې کې تاسو ته زه یو کوډ درښیمه، دا به پکې ډایل کړئ. یعنې دا طریقه یوه خوبي دا هم لري چې بغیر له انټرنیټ څخه تاسو کولی شئ دغه فعاله کړئ. دې ته اړتیا نشته چې تاسو کوم اپلیکیشن ورته را ډاونلوډ کړئ یا هم له کوم ویبسایټ څخه کتنه وکړئ. صرف چې تاسو دغه کوډونه ډایل کړئ، نو تاسو به وشئ کړئ چې دغه طریقه په بشپړه توګه فعاله کړئ. اول به راشئ، په دغه ځای کې به دغه سټار یا د ستوري علامه ووهئ، بیا به شپږ او اووه دا به ووهئ او بیا به هم ستوری علامه ووهئ. بعد له دې به تاسو دغه کوډ ډایل کوئ. خو یوه خبره ده چې دا کوډ باید تاسو د هغه چا په موبایل کې ډایل کړئ چې تاسو غواړئ د هغه موبایل زنګونه ستاسو موبایل ته درشي او خپل نمبر به پکې ډایل کوئ. مثلا دغه ما سره چې موبایل دی او دغه کوډ پکې ډایل کوم، دا زموږ د کورنۍ د کوم بل غړي دی او زه غواړم د دغه څارنه وکوم، په دې کې زه خپل نمبر ډایل کوم. اوس راځم، دغه مثلا زما خپل نمبر دی او دا زه پکې ډایل کوم. دا مثلا ما پکې ډایل کړ او بیا به راشي دغه هیشت علامه به بیا هم ووهئ. او دا چې کله تاسو ډایل کړئ، نو له لږ انتظار وروسته تاسو ته یو اپشن درکړي، دغه د کال فورورډینګ when busy all basic service. کله هم چې دغه موبایل مصروف وي یا بند وي، نو د دغه موبایل زنګونه به ستاسو موبایل ته درځي، چې دا یو ډېر ښه طریقه او ډېر یو مجربه طریقه ده او دې څخه ما استفاده هم کړې ده په بار بار، او دغه یو ازمایل شوې طریقه ده. تاسو هم کولی شئ دغه په خپل موبایل کې ټرای کړئ. او بیا که چیرې تاسو سره دغه وسواس یا اندېښنه وي چې تاسو غواړئ دغه بیرته غیر فعال کړئ، بلکل تاسو کولی شئ. د غیر فعالولو طریقه هم ډېره اسانه ده. صرف تاسو دغه مخکې سټار چې واهه یا ستوری مو واهه، په دغه ځای کې به تاسو دغه د هیشت علامه ووهئ او هماغه کوډ چې ما مخکې درته ښودلی وه، شپږ او اووه، دلته مو بیا هم ستوری پسې واهه. خو اوس راځو د دغه په ځای هیشت علامه پریس کوو یا یې وهو. بعد له دې به بیا خپل هغه پخوانی نمبر پکې ور اډ کړئ. اوس راځم، مثلا دغه زما هغه پخوانی نمبر دی، دا مې پکې ور ډایل کړ او بیا مې هم هیشت واهه او بیا به تاسو دغه ډایل کړئ. بعد له دې چې کله هم تاسو دغه ډایل کړئ، هغه کوم سرویس چې فعال شوی دی دغه به بیرته غیر فعال شي او دغه موبایل زنګونه به بیا ستاسو موبایل ته نه درځي. نو دې څخه تاسو کولی شئ په ډېر ښه ډول سره استفاده وکړئ. تر بیا او بلې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنو حضور کې حاضرېږم، در څخه اجازت اخلم. هر چیرې چې یاست، د خدای په امان.